لا حول ولا قوة الا بالله دا هغه دم دی چې مسلمان له هر وخت په کار راځي او د مسلمان هر مشکل خدای په دې دم ختمي. ډېر خلک پریشانه یاره جی ما ته خو لویه پریشانی ده دې سره څوکم د هغې دپاره دا دم دی. ډېر خلک وایي بچي مې نشته څوکم دی دم دی. ډېر خلک وایي مال مې نشته برکت پکې نشته دی دم دی. ډېر خلک وایي قرضدار یم زما قرضه به خلاصه شي لا حول ولا قوة الا بالله دی دم دی. ډېر خلک وایي نیکۍ ته مې توجه نشته او شیطان په مخه کړی لا حول ولا قوة الا بالله دم دی. ډېر خلک وایي بې کس یم بې څوک یم اس یار و مددگار مې نشته خلک را باندې ظلمونه کوي لا حول ولا قوة الا بالله دم دی. قسم دې د دې نه مضبوط او بهترین دم بل نشته او که سړی د دې د وینا په وخت کې د خیال وساتي او په الله مضبوط عقیده وساتي. دا زه نه ویم حضور پاک فرمایي. د دواړو جهانو سردار فرمایي په بیهقي شریف کې حدیث دی او حضرت ابو هريره رضی الله عنه دا نبی علیہ السلام نه نقل کوي. حضرت ابو هريره فرمایي چې حضور پاک فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله دواء من 99 داء. وی دا د یو کم سلو بیمارو علاج دی. د یو کم سلو بیمارو دارو دی دارو. ایسرها الهم. وی پټولو کې رکوټي بیماری هغه پریشانی ده چې انسان ته د غیرو سبب هم نه معلوم. نن سبا خو ټینشن وته وي او پریشانی وته وي. په پریشانی کې څومره خلک مبتلا دي. څوک د مال په پریشانی کې مبتلا دي، څوک د رشتو په پریشانی کې مبتلا دي چې زما د بچي او زما د زامنو لونو د خیزه کې رشتي وشي. دا ډېره خبره ده. څوک د حج او د عمرې په طلب کې پریشان دي، څوک د خپل رشتې په طلب کې پریشان دي، څوک د بیماری په طلب په شفا کې پریشان دي، چاته کور کې جګړې دي پاغې کې پریشان دي، څوک یو وزر دي پریشان دي، چاته د مقدمو پریشانی ده. دا د دې دا وی رکوټي مرض دی. دا دوه کم سل غټ مرضونه دي. دا پریشانی ورکوټي مرض دی چې لا حول ولا قوة الا بالله دا غي د پاره علاج دی. او معنی څه ده؟ معنا باندې ځان پوي کې. معنی خپل حضور پاک خو دلی ده. یو صحابي د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یو کتاب دی د حدیث مسند د بازار وته وي پاره کې دا حدیث نقل شوی دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه تاسو کو بلکې حضور پاک وته فرمایي وی اتدري تفسیرها وی لا حول ولا قوة الا بالله په معنا پويږي. عبد الله ابن مسعود ورته وی الله ورسوله اعلم. الله ورسول ته پته ده ما ته معنا نه معلومه. نو حضور پاک وته دې معنا په خپل بیان وی لا حول عن المعصيه الا بعصمه الله. دا هر ګنا نه بچ کېدل به د الله تعالی په توفیق نه کېږي. ګنا نه، پریشانۍ نه، تکلیف نه، درد نه او هر قسمه ټینشنونو نه به د پروردگار د ذات نه بل څه بچ کول شته نه. دی یو معنا شو. ولا قوة على الطاعة لا قوة على العبادة لا قوة على عمل لا قوة على الطاعة الا بعون الله. او چې هر کار کې تابعداري د خدای کې یا د دنیا یو کاروبار مثلا کې نو په دې طاقت درکې څوک به درکې الله. دې معنا شو. دا لا حول ولا قوة الا بالله معنا شو. او دا حقیقت دی. قسم دې داسې ځای کې بغیر چې اس په دې څوک نشي خلاصولې څوک به خلاصي یا الله. حضرت ابراهيم عليه السلام ته ګوره اور ته ورځي. نمرود وته اور بل کړی دی. نمرود دومره اور بل کړی دی چې په هوا کې مارغه په پاسه نشي الوته. داسې اور دی نږدې ولا څوک نشي راتلی. په دې چل نه پويږي چې د ابراهيم عليه السلام پکې څنګه وغورځو. په دې چل نه پويږي ځکه کدی غورځو نو خو مونږ به غورځو نو چې مونږ ورنږدې کېږو خدا اورم سوځي دې سره سوکو. دومره خطرناک اور یو میاش لګیا دي خلک او اور وروړي او خشاکونه وروړي او لرګي وروړي او میدان ډک بل کړی د اور نه. په چل نه پويږي چې د سوکم په دې طریقو چل نه وردي. او فرشتي پریشان دي. فرشتي الله ته درخواست کوي پروردگارا مونږ سوکو مونږ ته حکم وکړه پروردگارا ستا هغه بنده چې نن په ټوله ځمکه کې د قیو تامني بل څوک نشته. نو ټول مشرکان دي شرک کوي. د قیو بنده چې هغه تامني او هغه نن اور ته غورځول کېږي او دونه خطرناک اور. الله مدد یې وکړه. فرشتي الله ته درخواست کوي. الله فرشتو ته ورشه تاسو مدد وکړي. یاره که دنه غواړي مدد اله یو فرشته راله د باران وی ما الله نه اجازت غوښتې دی. ابراهیم علیه السلام ته وی الله نه اجازت غوښتې دی او که ته اجازت راکې خو ستا اجازت یې شرط کړی دی که ستا خوښی نو اوس به یو ساعت سره ورید راولم او باران به دومره وکړم چې دا ټول اور به پې مړ کم ختم بشي. که ستا خوښی وی نه زه خو دا نه ویم. ولې نه وی؟ دې کې دې غورځئ اسوی الله اعلم بحالي ربي اعلم بحالي. پروردگار زما په حال خبردار دی. تا نه امداد غواړم الله له ولې نه غواړم. را لېږلي بېشکه تا الله خو زما الله شته که نه الله نه به مدد غواړم. لا حول ولا قوة الا بالله. د دې تکلیف نه بچ کوونکې او قابو موندونکې په روغ صحت بې د پروردګار د ذات نه بل څوک نشي کولی. الله نه به مدد غواړم. بله فرشته راله وی زه غرونو والا فرشته یم. زما په طاقت کې الله دا اختیار اچولی دی چې اوس دا څومره غرونه وی د اوچتولی شم راقولی شم. یو غر به اوچت کم په دې اور د پاسه به کېدم. مال اجازت راکړه. وی د اجازت تاله نه درکوم. غورځئ دي په اور کې ما الله نه اجازت غوښتې دی خو ستا راځی پکې شرط کړی چې ابراهیم نه تپوس وکړه وایي ربي اعلم بحالي. تا ته ولې ویم الله ته ولې نه ویم
ابراهيم عليه السلام خو ابراهيم عليه السلام وکنه قران کې الله وی ولقد اتینا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين فما شموالي کې د لمن پویا ور کړی دا بعض انسان ماشوم الله ولا پویا ورکی عقل ولا ورکی سوچ ولا ورکی پویا ولا ورکی بعض بوډا سپینګری شي عقل پکې نه پویا پکې نه بل فرشتہ لاله وې زده باد او د هوا او د زول او د طوفان والا فرشته مال الله دې اختیار را کړی دي څومره طوفان چې راولي دا زرا ولم څومره باد چې راولي دا بادونه زرا ولم طوفان زرا ولم سیله زما په وس کې دا زرا ولم ما ته حکم وکا الله نه اجازه غوښتل خو ابراهیم نه تاسو کا اوس بداسي طوفان او هوا را ولم چې دا اور بوچت کم او د نمرودیانو په دا کورونو کې به ورخور کم دا چل مال راځي ټول د نمرود قلا د نمرود قوم د نمرود بنگلې د قوم خلق دا بدل ټول نیستو نابود کم دا بدل لو ټول سوزم ګوره څومره مضبوط طاقتونه دي وسره کدا مونږ ته ملو شي د دشمن په مقابله کې مونږ یو خوشابه د لا اوسره چې بیګار اغلي خبرې کړیو دا غر والا فرشته ته اوسراله ک پرون راغلی چې دا غر د چت کړو د دشمن په اثر دی خو دی دا ته لګ لیټ شو کنه پرون پکار وا مونږ فورا دا جمله استعمال کړی وا حضرت ابراهیم علیه السلام مکه ټکی وای ربي اعلم بحالي زما رب زما په حال خبردار دا عقیده په دې جوړه چې لا حول ولا قوه الا بالله خلاصې به د خدای نه بل څوک نشي کولی او طاقت مندون کې بغیر د الله د ذات نه بل څوک بل چا سره طاقت نشته دا طاقت بدل الله پیدا کوي خن اوس به اورته څنګه ورځي نو بیا شیطان حرامي ولا راغی شیطان وته چلو خو اگر دوزخ مچون لیدلې وي یو ټال جوړ کې او دې پکې کېناوي او ټال له جوټا ورکې د اور دې من سبب ورنږي ټال ولا جوړ کړل وی ټال او مچون غوندې او پاره کې ابراهيم عليه السلام کېناو او بیا ظالمان دومره چې ابراهيم عليه السلام یې بربندم کې جامې هم تل رکړلې ځکه دشمن یې تذلیل ولا کوي او ټال بیا نو چتېږي فرشتي د رحمت راغلي دي او ټال یک لک نیولې دي بیا شیطان ورته وي سرتور سر خزرا ولا دا ټال بوچت شي جنہ کې راوستلې سرتور سن هغه خپل غډا مډا شروع کړه فرشتي د رحمت لاړ کم ځکه چې زنانه سرتور سری د رحمت فرشتي ته نه ټینګيږي هغه زی او ابراهيم عليه السلام یې اورته ورغله د نمرود دا ګمانو چې دا اور ته رسیدل او د سوځیدل د لوخړه کېدل سم دي اور ته تلل او د ابراهيم عليه السلام په اور کې ګلې ګلزار سمېدل سمو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم اورا یخ بشي ګوره معتدل یخ چې تکلیف ولا ورنکي مری غونډه ودا سواد د کلام او د بره غرونو په شان یخني پیرانه ولې ګوره په قلار چې صرف دومره چې دتا د اور تکلیف نه او بلکې علما لیکي چې جبرئیل علیه السلام راغی د مرګرتیا لپاره ور سره په اور کې کېناست د جنت یو خپل باغچه وته خدای په اور کې دنه جوړ کړه او به وته خدای د اور په میانس کې را پیدا کړل او دا میوه بوټي وته خدای د اور په میانس کې را پیدا کړ وایو سو به د الله د ذات نه بچ کون کې بل سوچتا اوس نشته اور یو ته ګلې ګلزار د لا حول ولا قوه الا بالله معنا ده د دشمن د عذاب نه بچ کون کې به د الله د ذات نه بل څوک نشته یو د الله ذات نه بل بچ کوي بل څوک نشي بچ کولی بلې مرحله ته ګوره بیبي د پلار روان د هجرت کوي اوس غریب بیبي ساره ور سره ده د تر لوري امداو د پني کام تړلې د بیبي امدا او خشته خوبصورت ده لار کې یو بادشاہ دی ظالم بادشاہ دا سه ظالم بادشاہ دی چې هغه د څوکیداران بلارو کې کېنولو او چې چا سره خدای بس دا خاون ولا وجنه او خدای مال راوله ابراهيم عليه السلام ته پته ولګیدا چې دا خو په لوی غم وړیدم بیبي ته وای دا څه کار دی چې ته زما خدای نه دی خاون دی خو په شریعت کې موت ارور خورم یو ګوري ښا ځکه دیني خور مې ټول د آدم عليه السلام اولاد یو دمه خورې مخکې پوي کړه نو کتانه د بادشاہ ته پوښتنه کیه د بادشاہ کارندگان دا ورته مو چې دا سړی می خاوند دی ورور مې دی ولې ټول مسلمانان ورونه خويندې او کمانه ته پوښتنه نو زه ورته چې دا می خور ده ولې کدا ښکار شي چې دا خاوند دی او دا می خزه ده نو بیا ګوري ما درنه وجني او کدا وته پته ولګي چې نه زه د ورور ته می خورې نو زه به د مرګ خو بچم کنه اخلي خدای سم را نه اخلي او زه به د مرګ بچ ډیر ښه اغیراله د بیبیته بوتله هغه ظالم بادشاہ بدعمله بادشاہ له چې بویتلا دروازه ورپسې بند کړه دروازه بند کړه او هغه نیت لري وکړه چې ته لاس ورواچي بخاری شریف کې حدیث دی ګوره صدا سي ناشوړه خبره نه ده د حضور پاک مبارک خبره ده چې لاس یې سنگ دیلا وروړه بس پرې وتا بادشاہ پزمکا په چتا کړه الاوړې پرې وتا او د فالج خدا په منده فالج نه دي د قصې لاس په باندې فالج وو چې کړې دی بیبي ته ما ته خیر وکړه او ما ته دوا وکړه بس پرې دم دی دا مسلمان کې رحم زیاتی بیا او بیا د پیغمبر بیبي کې رحم زیاتی نو دوی وتا کنو بیا ټیک شو ټیک شو یاره دا جو معلومیږي دا چې اتفاقا څه بیماری راغلی و بیا کوشش کړي لاس ورچي بیا ما چل پیوش بیا وی بس ما نه غلطي وشو دې الله معاف ک بیا بنه کوم وی خماف مکړي بیا ټیک شو چې ټیک شو بیا سوچ بدل شو شیطان کو سړی پسې انختی بیا لاس ورچاو بیا ما غسه پرې وته یاره وی بعد دا مې دریم ځل بیا بدل لاس ناچم اوس په معاف کا وی بیا مې معاف کړي هغه نو کرام ته ویراشه دا بیبي بوزه بس او یو خدمتګار مولا ورکړه د بیبي هاجرې په شکل کې دا بیبي هاجره دی ولا ورکړه باج علماوی د بادشاہ لوري وته وبخله او سو بیبي ده د بادشاہ ابراهيم عليه السلام له بیبي ساره رااله خو بیا په دغه کې کشمکش سوچو چې کزه ډیرم د خپل خاون ته ویما چې مال د بادشاہ ګوتې نه دی را رسیدلې خو بیا هم زما د خاون په دغه کې خامخاغه دغه پکې وي شک پکې وي په ما به خامخا زما د وجه بغږ نه کوي
لیکن خامخا به پریشان چې د ما د ښځې ته سړی په دې خفه کېږي که نه چې ښځې له بل څوک ګوتې یوسي چې څنګه راله نو خاوند ته وایي ابراهیم علیه السلام ته وی ابراهیم وی الله دغه ظالم سکیم ناکام ما له ګوتې نه دي راوړی. ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي او جړلې بي بي سارې جاړه ما ته الله ټول منظر ښولی دی ناست دلته هم هر څه لکه د شیشې ما لیدل هغه سره چې 3 ځله څه شوي دي او تا معاف کړی دی هر څه ما لیدلي زه مطمئن یم چې تا له د هغه ګوتې نه دي را رسېدلې دې تکلیف نه بچ کوونکي دا څوک اوسه الله بل څوک نه. ابراهیم علیه السلام د بیبي په دغه وخت کې په کار راتلونکي دا څوک دی الله قسم دې ګورې چې څه قسمه تکلیف درته رسېږي مخلوق پرېږده الله ته سوال کوه مخلوق پرېږده الله ته زاري کوه اعتماد بروسه په الله کوه هر ځای به در رسېږي دا نشته چې الله به د یو ځای مدد کوي او بل ځای به نه کوي د کوټې ګوټ کې به مدد کوي دریاب په ویښ کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی دی هر ځای به مدد کوي کړی دی که نه دی کړی کب په ګېډه کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی دی ګنې لوی دریاب یونس علیه السلام کشتۍ ودرېدله او دې یو مریی دی پکې وي د مولانا تښتېدلی دی او دریاب ته یې غورځو چې ویې غورځو اوس به عقل بچ کېدل شته عقل باندې دا کوم ځای بچ کېږي یو کب خدای جوړ کړ شا به ځان به وررسی چې دې د نه اوبو ته ونه رسېږي کب په تیزی راغی او چې څنګه یونس علیه السلام د کشتۍ نه وغورځېد کب خولې ته نیغ وردن نه کو او شخوند به هم پرې نه وی نیغ به یې تېری نیغ د کب ګېډې له ورسېد. عقل څه وایي ډاکټري څه وایي طب څه وایي ساینس څه وایي دا ټول دلته ناکام دي هغې وایي نه سوال نه پیدا کېږي د کب په ګېډه کې به جمدي سنګ پاتې شي دا کوم ځای کېدی شي د کب ګېډې ته لاړ او بیا کب ته الله حکم کوي چې دریاب کې به چکر ورکړی د دریاب د ټول څومره دریاب کې د هغې ټول سیل په د یونس علیه السلام کو هم جیل کې پروت دی جیل زغلي کوټه کې پروت دی کوټه زغلي او د کب دا ګېډه ولا خدای لکه د شیشې په شان دې کړه چې څومره د دریاب حیوانات دي چې دا ټول دې وویني د دریاب ګوټونه ګوټونه وویني او په هغې کې څه وایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د دې مطلب او د لا حول ولا قوه تقریبا یو شی نه لا اله الا انت سبحانك خدایا یو ته ګوري بل څوک نشته بچ کوونکي به ستا د ذات نه بل څوک نشته الله د هر عیب نه پاک غلطي د ما د پروردګار داسې اواز به کوو چې د عرش فرشتې د دې اوه اسمانونو د پاسه د اوه اسمانونو نه ګیر چاپېره عرش دی عرش دا یو اسمان د بل نه دومره لرې دی لکه ځمکې نه چې د اسمان څومره لرې دی بیا دویم د هغې نه دومره لرې دی بیا درېیم څلورم پنځم شپږم اووم بیا د الله عرش د هغې نه دومره لرې دی لکه یو اسمان او بل اسمان کې چې څونه فاصله ده او بیا د الله د عرش د پاسه کرسي ده د عرش فرشتې الله ته درخواست کوي الذین یحملون العرش عرش یې نیولی دی یا الله یو داسې د زارۍ اواز مونږ اورو دا مونږ چاته نه دی اورېدلی قرآن شریف کې الله فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه چې دلته څوک نیکې خبرې کوي دا ټول الله ته رسېږي دا به نه وي چې الله ته نه خبرېږي لکه د هغې مثال خو نن سبا د موبایل په شکل کې تا ته معلوم دی که نه موبایل آزاد کې 2 کسان 3 کسان په کوټه کې خبرې کوي ټول هلته اورېدی شي اورېدی شي که نه شي اورېدی بیا نن سبا خو هغه بل شی هم راووت که نه څه ورته وایي انټرنېټ کې هلته کې په لندن کې 10 کسان ناست دي کیمرا ورته مخامخ ته او دلته کې تا کمپیوټر کولاو کړی دی هغه ټول درته ښکاري د هغې خبرې مه اورې اوس هغه شی ختم شو چې دا به څنګه یو دا به څنګه ته چې دلته څومره نیکي کوې په هغه سیکنډ نه پروردګار خبر دی ستا ټوله نیکي رب العالمین ته رسېږي هر څه نه خبر نو هغه فرشتې وایي چې الله داسې اواز نن دلته را روان دی چې ډېر زیات غلی غوندې دی ډېر رو اواز دی او ډېر د زارۍ اواز دی او ډېر د عاجزۍ اواز دی الله دا اواز د کوم ځای نه راځي وایي دا مې یو بنده یونس نیولی دی الله څه چل دی ورسره دریاب ته مې رسولی دی او اوس دې وخت کې کب د دریاب اوومې ځمکې باندې پروت دی اوومې ځمکې ته رسېدلی دی او د هغې سره خېټه جنګېدلې ده او د یونس سر د په هغه کب په ګېډه کې دننه د هغه کب په اینه د پاسه ماته په سجده پروت دی دا چغې راته وایي ځمکې ته کې په هغه توره خټه د پاسه دې وخت کې کب پروت دی الله خو د هر څه نه خبردار او دی په جګر د پاسه سر لګولی د کب دغه اینې د پاسه او فریاد کوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا الله ته خلاص کا پروردګار د خو بچ کا دا د دین مسله مو ورګوري د نیکانو خلکو مرسته فرشتې کوي دلته کې چې کم نیک سړی وي په هغه تکلیف تېرېږي فرشتې الله ته درخواست کوي خدای ته ورسره رحم وکړه فرشتې الله ته درخواست کوي کوم ظالم چې ظلم کوي فرشتې ته الله ته درخواست کوي خدای ته هلاک کړه دې حالاتونه الله فرشتې خبروي نیک سړی دی حدیث پاک کې حضور پاک فرمایي یو نیک سړی دی نیک سړی او د هغې یو ښځه ده او دا ښځه د نیک سړي سره ظلم کوي زیاتې ورسره کوي په جنت کې چې کومې حورې دي د دې سړي دپاره مقرر دي هغه حورې هلته وایي ښځې خدای دې هلاکه کړه زموږ دا خاوند ولې تنګ د سره ولې ظلم کوي دا خو تا سره د څو ورځو مېلمه دی در نه به را جدا شي موږ له به راځي قاتلک الله خدای دې هلاکه کړه مشکات شریف کې حدیث دی هغه فرشتې پروردګار ته سوال کوي الله ته خو دې بچ کړه معاف یې کړه الله کب ته حکم وکړه راولټی یې کړه په غاړو باندې راوغورځو رب ذوالجلال څه وایي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون کده په کپ په ګیړه کې زنه یادولې نو تر قیامت پورې به مې د قبلم جون ورکړو دلم دغه دریاب کې به مې ګرځاو راګرځاو وایي کنه خدای نه لوی زور د بل چاشته نشته قسم دې ګوري ارسل الله په زور کې
دې غټې زه کله سوچ کوم د شپې خوب نه راځي او سوچ وکم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لاولی الالباب. خدای دې سپوږمۍ ته دې وګوره څومره ښکلې دې پیدا کړې. څوک یو بلف نشي جوړولی، همیشه دپاره نشي رڼا کولی. پروردګار دې ځمکې ته دې وګوره، دې انور ته دې وګوره، الله دې ستورو ته دې وګوره، پروردګار دې کائناتو ته وګوره، دې انسان ته وګوره څومره ښکلې دې پیدا کړې دې. دې شکل ته انسان وګوره، الله د شکلونو کمی هم در سره نشته. یو مور نه دوه بچي پیدا کړي، د یو شکل یو شانتي او د بل بل شانتي، د یو رنګ یو شانتي او د بل بل شانتي. بټای کې په یو قالب چې خښتې جوړېږي یو شان جوړېږي، فرق پکې نه. یو قالب نه خدای څلور پنځه شپږ لس بچي راوستل او د ټولو شکلونه د یو بل نه جدا، رنګونه د یو بل نه جدا، خویونه د یو بل نه جدا، قدونه د یو بل نه جدا، یو مخکې مري بل وروسته مري، یو نیک یو بد. دا څوک کوي؟ جواب راکړئ. الله کوي. روغ رمټ سړی وي، داسې بیماري پرې راولي چې نه چوڼې کې نه چوڼ، حیران یې ورته خلک. او بیمار سړی به ټول عمر به بیمار به سلو ته شپږو شلو کالو ته ورسوي. دا څوک کوي؟ الله. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. دا چې لګیم دا د دې معنا ده لا حول ولا قوة الا بالله. هر تکلیف نه بچ کوونکی به د الله د ذات نه بل څوک نشته. تکلیف د الله په قبضه قدرت کې دی، د تکلیف بچ کول د الله په قبضه قدرت کې دی. طاقت چې دا موږ له خدای را کړی دی، د لاسو کې طاقت، سترګو کې د لیدو طاقت، غوږونو کې د اورېدو طاقت، ژبه کې د وینا طاقت، دا چا پیدا کړی دی؟ الله پیدا کړی. ولا قوة الا بالله. د الله د امداد نه بغیر هېڅ طاقت نشته. روغ رمټ سړی وي، ښه پهلوان وي، لاسونه ټیک، خپې ټیک، وجود ټیک، او ناګهانه فالج به وي. هغه خشته انسان، ښکلی انسان فالج وو. څه چل پې وچو؟ جي فالج وو، خپې نه کونټۍ جوړه شو، خپه راکږه شي، بلې ورپسې اوچتئ. داسې ده که نه؟ لاس کوږ شي کوږ سمسې، بلې ورپسې اوچتئ. هغه خوله چې ده به پې ښکلې خبرې کولې او خشته ذکر به یې پې کو او ښکلې خبرې به یې کولې، هغې نه ډیوه جوړه شو، لاړې ته بېږي، بل والا خوله پاکوي. رښتیا ده که نه ده؟ هغه انسان چې بلې په اوږه ګرځاو، نن بل په اوږه ګرځئ، خولې نه لاړې بېږي، پوزه بېږي، لاس پالج، خپه پالج واله. ای رونو روغ صحت د چا په اختیار کې دی؟ الله. او مرض د چا په اختیار کې دی؟ دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. دا لوی تفسیر د دې کلمې معنا ده، لا حول ولا قوة الا بالله. سخته کې په کار به دې څوک راځي؟ نه دې زوی پکارېږي، نه دې لور پکارېږي، نه دې ډاکټر پکارېږي. دا ظاهري اسباب دي. دې کې که خدای مدد وکړه خو ډېره ښه ده، که نه هېڅ هم نشته. د کوفه کې یو سړی تاجر و، سوداګر، داسې تاجر و چې ډېر امانتدار و، خلکو به ورسره خپل مالونه امانت یې ښودل. یو ځل د تجارت لپاره یو ښار نه بل ښار ته اراده وکړه. نو سامان یې ځان سره تجارت باندې خو څوک تش نه دي، پیسې دولت څخه واخېستل او روان شو. د کلي نه چې بار د کوفې و، کوفې نه چې لږ بار ووته روان شو، یو سړی ورته په دې لاره کې ولاړ دی. ده ته اشاره وکړه، چېرته دی؟ وي زه فلانکي ښار ته ځم. وي ما به ځان سره بونه دی، یو اشرفی بدله درکړم، دینار اشرفی دا بدله درکړم، او ما ځان سره بوځم، ملګري به دې شم د سفر. د وی ډېره ښه ده چې یوازې ځمه، نو راشه دې به ځان سره سور کړم، نو دوه فایدې به حاصلې شي. یو خو به یو اشرفی والم، کرۍ به تې والم، او دویمه دا ده چې د لارې به مې ملګري یوازې به ځم، نو د یوازې نه دا ملګرتیا ښه ده که ډېره ښه ده. را سور شه، ځان سره سور که اشرفی تې واخېسته، روان دي ګپ شپ لګوي. هغه کم سړی چې ځان سره سور کړی دی، هغه ورته ځان نه نیک سړی جوړ کړی. اوس هم بعضې خلک داسې کوي، موټر کې چا سره وخېږي چې څه منځ یې بولي، موټر تې والي یا دې مړ کړي یا وتښتوي. چې څه منځ یې لاړل، لارې دوه دي. اوس دا سوداګر په عامه لار اوس دیغ روانېږي. دا چې کوم دویم ورسره سور شوی دی او دې په دې دویم په دې لار ولې نه ځي؟ سوداګر ورته وایي چې ما ته دا لاره نه ده معلومه. وایي نه دا خو ما ته معلومه ده، ډېره لنډه لار ده، ډېره نږدې ده. ته چې په کومه لار دی دا خو اوږده ده او دا ډېره لنډه لار ده. دې ورسره بیا خپلې ګپې شپې لګئ چې څه منځ یې لاړل، هغه لار په یو ځنګل ختمه شوه. لوی ځنګل دی، خطرناک، د انسان هډوکي هم پراته دي، د انسانانو کوپړۍ هم پرتې دي، د وینو نښې هم پرتې دي، او دا شاته کرایدار چې کوم د فورن دغه اسنه ودنګل، او په دې ملا کې یو خنجر پټ کړی، لوی خنجر دوه مخي دی، هغه یې راوویسته او دې سوداګر ته ویې راکوشه. او سوداګر غریب حیران شو، کوشه پرېږدم دې چې خدایه دا څه په مصیبت او په غم باندې به وړېدو. دا څه شو؟ دا سوداګر ورته داسې کار دی چې ستا مقصد خو دا مال دی که نه، مال ما نه واله، دا اسم ستا، دا مال هم ستا، چې څه دي ما ولټوه، خو ما پرېږده خدای ته وګوره. وی نه لا اول به تا وجنم، دا مال به وروستو عالم چې تا پرېږدمه، خو ته به سبا ما پسې خلک راولې، زما نشاندهي به وشي، زه به خلکو ته معلوم شم. اول نمبر به تا لالم، وجنم به دې، هغې نه پس به مال سره ګورم. چې دا سوداګر اوس پوه شو چې سړی هم را باندې مضبوط دی، چاړه ورسره د تقدیر هم ته نه شمه، نو بس اوس دغه وخت کې څوک په سړي په زړه کې به څوک راځي، اوس الله به راځي. دا کوم وخت کې چې دا ګاډې وجنګېږي که نه، معمولي ډغره وخوري، نو چې مسلمان نو په زړه غیر اختیاري د الله نوم راځي، الله خیر. زلزله چې راشي که نه، نو فورا دې وایي الله خیر. دریاب کې خپه وخوېږي که نه، نو دې وایي الله خیر. د فطري تقاضا ده، دا نفسیاتي اثر دی، زړه کې به دې راځي چې بچ کوونکی ذات ګورې یو الله دی، بل څوک نه دی. نو دا سوداګر دې وخت کې وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله. د دې مفهوم دی ښه، او د الله نه بغیر خو بل څوک د خلاصولی نه شي. یو 2 رکعته مونځ ټیم راکړه، دې غلطه وایي. هغه ورته داسې په نشه کې وخندل، زه وایي وکړه دا چې سته کومې کپرې نه که نه، دین داسې 2 لس مونځونه کړي دي، خو مونځ رانه خلاص کړي نه دي. دغله چې دا ارمان دې پوره کړی، 2 رکعته ته م وکړه، سلام ګرځی، نو بېغمه کوم به دی چې دې په مانځو درېږه الحمدلله رب العالمین او ولدوالین آمین، او صورت شروع کوي. دومره په هیبت چې صورت تیر شو،
غم د غریب سره چې اوس ممرم په چاړه مې وی پریدي مې نه صورت تیر شو نو یو آیات وته الله ګور الله ته چې ته ځان سپارې الله به مدد کوي. یو آیات دې ذهن ته راغی امن یجیب المضطر اذا دعا چې کوم سړی محتاج دی او الله ته چغه وي بغیر د الله نه بل څوک فریاد رس بل نشته دی. دا د آیات معنا ده. بس دا آیت اوې او دې کې دې په مانځه ولاړ دی دې کې یو شاه سوار غیبي راښکاره شو په اس باندې سور دی نیزه ورسره ده د اوسپنې ټوپۍ په سر ده او چې څنګه را په اس را روان دی اوس دا ګنټه خو پې شو چې دا سړی خو راغی نیزې والا نو هغه ته ور مخامخ شو چې زه ځان ته خلاص کړم څوک هغه نیزه باز راغی او دې په نیزه ښه یو مضبوطه وه او چې ویې وو نو اور بل شو او دا سړی پې وسوځېد. دی وایي چې ما خو سلام وګرځاو چې سلام مې څنګه وګرځاو نو هغه شاه سوار ته ور متوجه شوم څوک یې ته شاه سوار ته متوجه شوم ته څوک یې زه خو یې د لوی غم خلاص کړم او ډاکو دې مړ کړه اوم سوځېد ته څوک یې وایي زه د دې امن یجیب المضطر اذا دعاه غلام یم د دې آیت غلام یم تا چې کله په منځو درېدې او الله ته دې فریاد وکړه وایي اسمانونه وجړقېدل الله وایي چې یو فرشته په کار ده زه ودرېدم الله وایه یو بنده فلان کي ځای کې ګیر دې مدد شبه ځان رسوه الله راولېږلم سخته کې به دې بیا څوک پکارېږي الله به دې پکارېږي په سخته کې بې د پروردګار نه بل څوک دی قسم دې که بچ کړي یو الله به دې بچ کوي او که راته غواړې هم به الله در کوي. زه کله کله په دې اخباراتو کې د دې بعضې نجومیانو اشتهار غوندې لګېدلي چې ما نجومیانو لیکلي چې را دې شي موږ زوی ورکوو او لیکلي ګارنټي کې ساتھ ګارنټۍ سره زوی ورکوم ګارنټي کې ساتھ او بانډ له راخېجوم ګارنټۍ سره راخېجوم یم دا خلک ډېر سادهګان دي ګارنټۍ سره چې ته خلکو له زوی ورکوې ځان ولې نه جوړې او ګارنټۍ سره چې بل له بانډ راخېجې خو ځان له راخېجه وکړه او ګارنټۍ سره کامیابي ورکوم نو په کامیابي ستا په لاس کې ده د ګارنټۍ بچیه دا د خدای په لاس کې ده. دا زمونږ همعقل خلک دي بس خلک هم ورپسې روان دي. زه یو ځل پېښور کې روان وم یو سړی دا مرغو والا ني دا اوس ختم شوي پخوا به دا ډېر ناستو دي بالي سال سره مرغو والا ناست دی اوس ورسره لفافې پرتې دي. زه روان وم چې د مریض تپوس ته او بې اختیاره زما دې پنسۍ ته یې ګوتې کړې ما ایله کار یې به پرېوتم خو خدای ته بچ کړم غصه م راله خدای پنسۍ ته راله چا لاس راواچو چې مې کتل اوس دی دی مې ولې کاکا وایي دلته چې راشي چې قسمت ته له ټیک کړم یا خدایه پاکه اوس هم خواشې مې اوس په دې په سړک راغورځولې وم په قسمت ته له ټیک کوم مې ځان له ټیک کړه چې د دې فوټپات د ناستې نه خلاص شي ځان له قسمت برابر کړه. دې شکل ته دې وګوره ظالمه نسوار دې پنځه منه په خوله کې چولې څښه لاړې د نبیګې دې غاښونو ته دې وګوره سپېمو ته دې وګوره او زما قسمت ټیک کړې ما له خدای قسمت ټیک کړی دی ځان له ټیک کړه. زمونږ خلک دا هم قمقل ناست دغه دی ولاسي څوک چا ورته لاس نیولي پالبه وله ګوري څوک مرغو ته ناست دي څوک نجومیانو پسې ګرځي دې قصو پسې مه ګرځئ. روغ صحت مرض لرې کول د چا په اختیار کې دي الله په اختیار کې دا اسباب دي لټۍ به ډاکټر له به هم دی دا ستا سبب دی خدا به نه وایي چې ډاکټر جوړ کړم د دې ډاکټر په لاس کې شفا به الله اچوي دم به هم په ځان اچوي دا لا حول ولا قوة الا بالله دم دی که نه دعا به هم کوې تعویز به هم استعمالوې چې رسم تعویزي او دمونه به هم استعمالوې او مونځ به هم کوې خو دا به دې یقیني چې په دې ټولو څیزونو کې اثر څوک پیدا کوي الله پیدا کوي. زما وروڼو دا به زمونږ ایماني او دا به زمونږ عقیده وي چې دا څومره طاقتونه دي که روغ صحت دی که مال دی که دولت دی که ښکلی شکل دی که ایمان دی که بچي دي که عزت دی دا ټول الله سره دي. دا به زمونږ یقیني چې که بیماري ده که تکلیف دی که مقدمه لر کول دي که د رنځور رنځ ښه کېدل دي دا به بغیر د الله نه بل څوک نه ښه کوي دا به الله ښه کوي. دا به زمونږ یقیني چې شیطان نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی د نفس او د خواهشاتو نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی او که دا مونږ کوم عبادت کوو دا ټول د الله په توفیق دی. زه به صرف اراده کوم د ګناه اراده به نه کوم د نیکۍ اراده به کوم زه به اسباب لټوم خو دا به مې یقیني چې دا کمال د اسبابو نه دی په دې اسبابو کې طاقت پروردګار اچوي دا به مې یقیني دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا شوه. نو رسول الله مبارک فرمایي اصحابي ته وی د جنت د الا ادلک على کنز من کنوز الجنه وی د جنت د خزانونو یو خشته خزانه نه درکو ابو موسی اشعري وتی فقلت بلا ولنا يا رسول الله راك كان ولا حول ولا قوة الا بالله. او دا بل حدیث چې ما ته وی د مسند د بزار دا حضرت عبد الله بن مسعود دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما ته خپل حضور پاک کو فرمایل چې لا حول ولا قوة الا بالله چې دی دا دواء من 99 داء د یو کم سلو مرضونو علاج دی ایسرها الهم او په یو کم سلو مرضونو کې را کوټي بیماری هم دی هم څه ته وایي مې راته وختي معنا وکړه هم ټینشن چې ورته موږ وایو پریشاني چې ورته وایو غم ورته موږ وایو هغه تکلیف چې د هغې سبب نه معلوم درونو دا بهترین دم دی ما درته وښوه لا حول ولا قوة الا بالله چې چاته څه قسمه پریشاني ده تکلیف دی غم دی مصیبت دی مقدمه ده جنجال دی لا حول ولا قوة الا بالله دی وایي او چې چاته څه قسمه ضرورت دی یو څیزه نو لا حول ولا قوة الا بالله دی وایي. دا د یو کم سلو هغه خطرناکو مرضونو علاج زما خبره نه د رسول الله مبارک خبره ده یو جامع شی موږ ته د دواړو جهانو سردار ښیي او د جنت د تلو یو لویه ذریعه ده او یو لوی سبب دی. زموږ دا بزرګان پکې یو ټکي زیاتوي ورسره چې دا د سړی 1500 کاله د شواروس کې وایي 11 کاله ته مخکې درود شریف وایي او 11 کاله ته وروسته درود شریف وایي او 1500 کاله ته وایي په 10 کې ویل شي په 10 کې ویل شي خدای دې چې سړی دې په 10 کې وایي په یو ټیم ویل شي په دوه ټیمو کې ویل شي او په درې ټیمو ویل شي او العلی العظیم دا الله صفت ده لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم
دا صفت کو وسره وې ډېره فائدہ بدر کی او کدا وسره نه وې نو په حدیث کې الا بالله پورې راغلی او په بل حدیث کې علی العظیم شته دي کې نشته بلکې شته نو که العلی العظیم وسره سو کوئی لا خدا کنه وای نو څه نقصان پکې نشته زنانه ویل شي نارینه ویل شي او دا ځان له وظیفه وګرځوي ان شاء الله عمل په کې ها زنانه تم دور سوي په خپل په عمل کوي دا یو قلا د قلا 1500 کرتا 1500 نه زیات هم په یو سړی ویل شي او 1500 زموږ د بزرګانو طرف نه د مشرانو بزرګانو طرف نه مونږ خلکو ته دا یو تلقین دی 1500 کرتا نو په دې عمل کوي اولاد د چانی پریشانی وي مصیبت کې مبتلا یا سنور څنګه یا د یو مقصد د حاصلېدلو لپاره لګیا دي دې ته دغه مقصد نه حاصلېږي هغه لپاره دی وای دا ډیره ښه وظیفه ده او خدای په موږ